کړی دی چې ما د ډېرو کسانو نه دا خبره اورېدلې ده چې کله یو سړی د خپلې ښځې سره کوروالی کوي او هغې سره میلاویږي نو په داسې حال کې به ورسره میلاویږي چې په دوی باندې کمبلي یا صادري او پټي ځکه چې دغه ټیم کې کم ملایک چې موجود وي نو هغوی له حیا ورځي د دې نه او په دې کې د ملایکو سپکاوی دی نو دوی له پکار ده چې ځان پټ ساتي دا خبره صحیح ده او که نه الجواب شریعت کې الحمدلله هره مسله واضحه ده که پټه پاتې شوې ده په چا باندې یا خو د یو مولوي صاحب د کم علمۍ د لاسه پاتې ده یا یو مولوي صاحب ته معلومه ده خو د هغه سره به څه وجهي چې د هغې د لاسه نه بیانوي یا د عوامو د غفلت د لاسه نه ده معلومه شوې او یا دا ځان چې ډېر غیرتي کوي دته نه معلومه د بعضو غیرت صرف ټول راشي په کوم ځای کې په دین کې دینی مسله کې کور کې ډش پروت ته هېڅ خبره نه ده کور کې د انډیا ډمان د هغوی فلمونه د هغوی سندرې اورېدل کېږي هېڅ خبره نه ده کور کې نشې چرس سیګرټ هر قسم ارامیتوب کې کېږي هېڅ خبره نه ده کنځلې پلار کوي مور کوي یو بل ته د بدې کنځلې بچو ته یو بل ته هېڅ خبره نه ده او که چېرته د دین مسله راغله یاره بس دا بعض مسلې وي باریک مسلې دي باریک نو ته چې دومره ناروا کارونه کوي په دغه ځای کې غیرت نه وي دلته بیا غیرت راشي ځکه دې د لاسه به ټول عمر په جهالت کې پروت وي یاده کوي دا خبره بنیادي مسله یو شی حرامول د شرعي حکم دی چې دا کار حرام دی دا شرعي حکم دی او دا حکم دا هغه وخته پورې په یو کار باندې نشي لګولی او لاګو کولی چې څو پورې د سره دلیل نه وي د الله د کتاب نه او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د صحیح حدیثونو نه هغه وخته پورې شي ته حرام نشي وی دا خو داسې نه چې زما ذهن کې څه رالو زه به ورته حرام وایم او ستا ذهن کې څه رالو ته ورته حلال وایه دا خو د الله دین دی حلال هغه حلال دی چې الله یې حلال کړي حرام هغه حرام دی چې الله یې حرام کړي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سم ګوره دا اختیار نشي چې د ځان نه یو شی حلال کړي او د ځان نه یې حرام کړي یا ایها النبي لم تحرم ما احل الله لك اے پیغمبر ته ولې حرامې په ځان باندې هغه څه چې الله حلال کړي دی چې ګوره الله پیغمبر له زور نه ورکوي ته څنګه یو شی حرامې چې ما نه دی حرام کړی نو چې پیغمبر سره دا اختیار نشتی نو بیا د امتي سره د اختیار د کوم ځای راغی چې دی به یو شی حرام کړي یو شی به حلال کړي جمهور العلماء دا وایي جمهور العلماء جمهور چې کله وویلی شي نو څه معنی ده اکثر علماء جمهور العلماء حنفی مذهب والا شافعی مذهب والا او مالکی مذهب والا دوی دا وایي چې بالکل جایز دی چې کله ښځه او خاوند کوروالی کوي او دوی دې بې کپړو وي دې کې هېڅ حرج نشته بعض علما حنبلي مذهب والا هغوی ورته حرام نه هغوی ورته مکروه وایي وی دا کار غوره نه دی ولې وی موږ سره په دې باندې یو څو دلایل دي یو څو حدیثونه ورسره دي خو هغه ټول کمزوري دي سندن لکه یو روایت ذکر کوي د ابو هریره رضی الله عنه امام طبراني راوړی امام بزار راوړی سندن کمزوری دی وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې تاسو کې کله یو سړی د خپلې کورواله سره کوروالی کوي نو ځانونه دې پټ ساتي ځکه که ځان پټ نه ساتي نو ملایکو له ترې حیا ورځي او که چېرته بچی د دوی پیدا شو نو د دې بچي کې بیا د شیطان برخه وي دا حدیث سندن کمزوری یو حدیث کې داسې راځي عبدالله بن مسعود روایت دی امام طبراني راوړی دی امام بیهقي راوړی دی او امام بیهقي به خپله کمزوری کړی دی وایي سندن کمزوری په هغې کې هم دقه خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې څوک کوروالی کوي نو ځان دې پټ ساتي